ورغزي په موږ د انصاف میلاو شي موږ په هغه ډیل باندې الیکشن ګټلې دي موږ د عمران خان تفسیر استعمال کړی دی موږ د عمران خان جنډه استعمال کړی دا فرازي د مبارزې خبر را سرور د ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شرګي اخري کې به خپل خبرې کو او دا چې لکه د سیاسي باس راپور سیاسي دی خو خپل داسې دی چې دوی به جنگ راغلي مبارکۍ له او یو چې کومه موږ ظلم ماته شوی دی ریحان دیب شهادت ولا څه راغلي نو همدردي راغلي دی هغه دعا لپاره راغلي موږ د دې شکریا ادا کوو خو زه ستر دلته یو دوه خبرې کوم چې د پارټۍ کوم لیډرشپ ته زموږ معزز دی زموږ قدر دی خاموش دي او ګیله مې دې په دې ځای کې پیدا کېږي چې د الیکشن نه مخکې د خان صاحب جنډه موږ استعمالوله د خان صاحب په جنډه باندې موږ الیکشن ګټلی دی موږ د باجوړ چې کم قوه تاثیر دي کم ګټ هم تلو موږ په د خان صاحب میشن سوچ فکر به مخکې بوتلو هغه باندې به لګېو په هغه کې هم دیو زموږ خپلوالي خو به هر حال نو هغې خبرې هغه هم لکه خیر دی خو د هغې نه بعد چې کوم دی زه هغې ته ریکویسټ کوم چې موږ د دواړه سیټونه په غټ لیست ایستلي دي موږ د خان صاحب نوم ایستلي دي پارټي د خان صاحب ده د دې ورکر ده پکار ده چې هغه پکې ایډ شي او هغې ته پکې د دې هغه عزت میلاو شي ځکه چې د باجوړ ډېر غیرتي خلک دی ډېر بهادر خلک دی چې هغې مایوسه نه شي خفه نه شي او په عین کې څه شي دي او هسې تش کدو به ناسي خو دومره ده چې لکه موږ پارټۍ ته دا وایو چې یاره موږ باندې باجوړ خو ډېر غټ اعتماد کړی دی وی سیره باندې کړی ده چې دیو د اعتماد د بروسه دا ضایع نه شي او موږ ته پکې ښه د عزت په نظر وګوري ځکه چې موږ د پارټۍ سپورټ نه هټ کې موږ صرف د خان صاحب په نوم باندې مبارک صاحب چې کوم دی بهادري دی او دا د دې چې کوم دی نو پروف دی چې د پارټي سره اوس هم ډټ کې ولاړ دی پارټي سره وفا کوي د پارټي لیډرشپ سره کوي عمران خان سره کوي ان شاء الله تعالی داسې پارټي لیډرشپ به ان شاء الله تاسو به نه مایوسئ और इंशाल्लाह در مسلک شانتی د پارټي په سم مجبوریاں نه وي خو دې مطلب دا نه دي چې پارټي چې کوم دنو تاسو سایت تکړه نظر انداز کړی دی په دې خبره بالکل تاسو یقین اونې کوي ان شاء الله پارټي تاسو سره شانه بشانه ولاړ دي ان شاء الله راضي به تاسو سره لیډرشپ هم راضي تاسو سره خبري هم کیږي او ان شاء الله تاسو به دې پارټي حصے او دې کې به تاسو نه چې تتلې شي نه موږ چې تتلې ولې چې تاسو زمونږ د پارټي چې کوم دنو ډېر قیمتي اساس دی د دې پارټي چې کوم تاسو هغه او کنه قرباني ادوي نو ریحان دي خو په خپل ژوند لاس وینځل نو قرباني ته دی دا غي د جلونه تاسو ته فایاري تاسو مبارک زیب خبرې واورېدلې موږ غټ پلیټ باندې الیکشن ګټلې دي او موږ ته د عزت په نظر وکتلې شي نه ډېر خلک دا وایي موږ مبارک زیب پارټي لاړ بل پارټي لاړ هغه موږ قرباني ورکړې ده د بخان پارټي کې ورکړې ده موږ هم عمران تفسیر استعمال کړی ده موږ د عمران خان جنډه استعمال کړی ده موږ په زموږ د عمران خان پارټي کې شمولیت کو بل یو پارټي کې موږ کو خو موږ ته د عزت په نظر وکتلی شي نو اوس مخامخه ستونزې ډېرې دي عمران خان په جیل کې دی نو انشاءالله تاسو دې پوره انصاف میلادېږي مبارک زیب ته خو مبارک زیب دا خبرې کړې ول تاسو دا ویډیو شیر کړئ ځکه چې مبارک زیب ډېره روډ قرباني ورکړې ده د پی ټی ایف پارټۍ کې ورکړې ده بله پارټۍ کې خو نو د عمران خان تفسیر او د عمران خان جنډه هغه راخیستی وم ریحان زیب خو نن هغه نشته هغه ورور ولاړ دی هغه په لیډ باندې الیکشن ګټلی دی هغه زه انصاف غواړم نو هغه به مل دا ویډیو تاسو سره شریک کوم ځکه چې د مبارک زیب دا ویډیو ګیله کړې وه او دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر دا ویډیو فیسبوک پیج باندې ګوره فیسبوک پیج هر ورځ فالو کوئ تاسو ډېره مهرباني والسلام